تازه خبره د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تازه توافقنامې جزئیات افشاء شول. پاکستان او طالبانو ترمنځ څنګه او په 7 شرطونو توافقنامه شوې ده. تازه طالبانو څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر چې د یو هیئت له لوري سره پاکستان ته تللی و، د دې هیواد سره د ترسره شوو توافقاتو په هکله معلومات ورکړل. د دې توافقنامې په لړ کې افغانستان دې ته قانع شوی دی چې پاکستان به د مرکزي اسیا په لور لاره ورکوي. په ځانګړي ډول به د مرکزي اسیا څخه پاکستان ته ګاز او تیل وړل کیږي او په دې 2 قلمه موادو به ځانګړي پاملرنه هم کیږي. یا داسې به ووایي دا 2 قلمه مواد به په اسانۍ پاکستان ته د افغانستان په لار وړل کیږي. په دوهم قدم کې به د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر د افغانستان د سوداګریزو توکو د ترانزیت لپاره تیاریږي او د دې لارې به افغانستان ته د سوداګریزو توکو وړل راوړل یو ځل بیا شروع کیږي او افغان سوداګرو ته به دا اسانتیاوې رامنځته کیږي. په دریم قدم کې توافق شوی دی چې دواړه هیوادونه به یوه ګډه غونډه جوړوي. دغه غونډه به د پانګونې په برخه کې ترسره کیږي چې د دواړو هیوادونو لوی پانګوال به پکې ګډون کوي. په دې هکله جزئیات ورنکړل شول چې دغه غونډه به پاکستان کې جوړیږي او په افغانستان کې. په 4م قدم کې پاکستان ژمنه کړې ده چې د ویزې په برخه کې به افغان سوداګرو ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کوي. د ورکړل شوو معلوماتو په بنسټ پاکستان به افغان سوداګرو ته 15 کلنه ویزه ورکوي تر څو د دواړو هیوادونو سوداګري نور هم وده وکړي. په 5م قدم کې توافق شوی دی چې په ګمرکونو کې به ظرفیتونه او زیربناوي پراختیا مومي. په دې ډول به هڅه کیږي چې تر څو د سوداګرو مالونه د زیات وخت لپاره په ګمرک کې په تمه نشي. په 6م قدم کې ژمنه شوې ده چې پاکستان به افغان سوداګرو ته په دې هیواد کې د پانګونې لپاره ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي. تر اوسه د دې ځانګړتیاوو په هکله مشخص جزئیات نه دي وړاندې شوي. په 9م قدم کې توافق شوی دی چې دواړه لوري به په دې کار کوي چې په لنډ وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بسونو تګ راتګ پیل شي. په دې ډول به افغان مسافرین د کابل څخه د بس له لارې کولی شي په مستقیم ډول پاکستان ته ولاړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.